د عامه روغتیا وزیر له خلکو څه غواړي چې د کورونا مخنیوي کې له خلکو سره مرسته وکړي. درنو لیدونکو السلام علیکم. د عامه روغتیا وزیر وایي که د خلکو همکاري همداسې دوام وکړي نو په افغانستان کې به د کورونا وایرس د پرمختګ مخه ونیسي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې خلکو د همکاریو موجوده وي نو په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول شونی دی. هغه وویل دوی د کورونا وایرس د پراختیا د مخنیوي لپاره ټول تدابیر نیولي او د خلکو همکاري هم د پام وړ ده. هغه وایي چې د تیرو ورځو په پرتله د ګرځنده بندیز ته د درناوي او هڅه کوي چې له تګ راتګ ډډه وکړي. فیروز الدین فیروز له خلکو څخه غوښتنه کړې ده چې زغم ولري او پر رامنځته شوي بحراني وضعیت کې له خپل حکومت سره همکاري وکړي. هغه همداراز پر طالبانو هم غږ کړی چې په دې حساس شرایطو کې له جګړې لاس واخلي او روغتیایي کارکوونکو ته زمینه برابره کړي چې له ولس سره همکاري وکړي. د عامه روغتیا وزیر وایي چې په کابل او ځینو نور ولایتو کې د کورونا د احتمالي پیښو د ډېرېدو په صورت کې ځینې ځایونه ځانګړي کړي دي چې د اړتیا په صورت کې به له خلکو سره همکاري وکړي. هغه همداراز وویل چې د نورو ګاونډیو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې وضعیت ښه دی او د خلکو همکاري همداسې روانه ده. نو په افغانستان کې به د کورونا وایرس مخنیوی وکړي. هغه یو ځل بیا پر خلکو غږ وکړ چې په کورونو کې پاتې شي او بهر ته مه وځي. که دغه ویډیو مو خوښه شوي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او ویډیو در سره لایک کړئ. مننه، ژوندي اوسئ.